ستاسو څه ډایلاګ یا څه شعرونه که ستاسو چې کوم خوښ شوي چې ستاسو د خوښې ډایلاګ او د یا د پی ټي وي د وختو ډېره ښې ډرامې وي ستاسو نو که ای کې دې راته یو ډرامه وه انګار په هغې کې زما زوی بلال نو هغه کله چې د هغه واده د واده دوران کې دا ډرامه جوړه شوې په دې هوایي ډزو په دې دغه باندې نو هغه په هوایي ډز باندې ولګي یو طرف ته واده تیاري کارډونه تقسیمېږي او بل طرف ته چې کوم دی نو بیا د واده په دغه کې جنج کې چې کوم دی نو هغه ولګي او هوایي ډز باندې مړ شي نو هغې کې زه بیا لیونی شم کارډونه را سره یي نو ګرځوم نو بس زه یو ته یم چې د هغه ملګري نه یم یو ته یم د بلال واده دی ته به راځې موږ به ډېر دیګونه پخو خوشحالیانې به یي مټیان به یي اوې ګډېږو به څه بلال مړ دی نه بلال نه دی مړ بلال ژوندی دی زما زوی بلال ژوندی دی د هغه به واده او ډېر خلک به راځي اوې موږ به خوشحالیانې کوو ګډاګانې به کوو دیګونه به پخو ته به خامخا راځې ښه بلال مړ دی نه داسې مه وایه بلال ژوندی دی بلال مړ نه دی بیا داسې خدای ته وګورئ مه کوئ دا داسې خدای ته وګورئ دا داسې بند کړئ دا داسې زما بلاله مړ کړو نور بلالان مه وژنئ خدای ته وګورئ دا داسې بند کړئ خدای ته وګورئ دا داسې بند کړئ دا داسې ډېر ښه دا هغې کې یو ډېر ښه غم زده دغه و هغې کې یو سبق و که نه چې دا ډزې مه کوئ هغې پس پیل چې خدا چې کوم ډېر اوږد دغه او د تاسو د وخت چې کوم اداکاران وو دا اوس کوم اداکاران دي لکه تاسو په یو دغه کې سیز په یاد وکړو بیا لکه که نه نو زمان خو د وخت زه چې رالم زما په وخت کې ما سره چې کوم زما نه سینیر و ممتاز شاه باچا خامس قاضي مولا استاد خالق داد امید او حمید خلیل شاه زمان لالا عبدالجلیل دا ریډیو کې هغه وخت کې زمانه سینیر دا باقي نور ټول څونه چې راغلي دا زمانه جونیر دي نو دغه زمونږ زه خو زیات متاثره د ممتاز شاه باچا نه وم زه خو اول راغلی وم د شعر و شاعرۍ په دغه باندې شاعري مې دلته راوړه بیا مې چې دوی سره ناسته پاس شوه نو بیا مې زړه کې وویل چې راشه و دې ډرامې طرف ته م راشه هلته مې ایډیشن ورکړو په ډرامه کې او عمر ناصر صاحب د ډرامې پروډیوسر و هغه درته لیکتم دغه ته یې وویلې د قدیم الله استاد ته چې ده سره لږه خواري وکړه په هغې کې تقریبا 25 کسان او په هغه ټولو کې زه چې کوم دی هغوی ویستم ووتم په امداد خټک هم پکې دغه شو خو هغه ته یې ویل چې ته لږه ګوزا بیا به راځې نو بل اډیشن ودرې او زه په فسټ اډیشن کې هغوی ویستم نو به دغه دریا تنده به را روانه ده سلسله ډرامې دي پیکچرې دي او ستاسو وخت کې دا پی ټي وي ډېر ښه و لکه هغه وخت کې اداکاران هم ورسره ښه وو ډرامې به هم ښې جوړېدې اوس نه ډرامې جوړېږي نه هغه وخت کې پروډیوسرانو به هم خواري کوله او پروډیوسران هم ښه قابلان وو ښه خواري به یې کوله او آرټسټان هم ښه آرټسټان وو ریټران هم ښه ریټران وو که نه مطلب دا دی چې اعظم صاحب غوندې ریټر اوس خو بشر صاحب هم راوتی خو لکه هغه وخت کې اعظم صاحب وو افضل رضا او ګل افضل خان به هم ډرامه لیکله نور داسې تکړه ریټران وو چې هغوی به ډرامه لیکله او پروډیوسرانو به چې لږه ډرامه کې به دغه نه وو څه میسج به پکې نه وو یا دغه به پکې نه وو نو هغه به یې ریجکټ کوله اوس خو چې څه راشي دوی وایي ټیک ده ځکه چې ښه ریټران شته دی نو مجبوري ده د دوی
نو او بل دا چې هغوی به محنت کاوه ارټسټانو هم خواري کوله موږ به 3 ورځې ریهرسلې کولې 3 ورځو نه پس به موږ ویل به چې پروډوسر به ویل چې سکرپټ به یاد کوي او مطلب دا دی چې په یادو به لګي لکه د طوطیانو لکه فرمان الله جان صاحب و توفیق شاه حسین شاه الله دې وبخښي وفات شوی دی منور توفیق و طارق سعید صاحب و فرمان صاحب مسعود احمد شاه نو دا داسې پروډوسر قیموتي صاحب شو صلاح الدین صاحب شو داسې پروډوسران دي چې هغه عزیز جاز صاحب چې هغوی به خواري او محنت کول او د آرټسټ مطلب چې د کاڼي نه به هم خبرې ایسته نو او بل دا چې د خواري پاري او شي باندې ډېره وشي نو هغه خامخا کامیابي وښیي بل دا چې د ډرامې لپاره یو ښه سکرپټ هم ضروري دی او ښه کاسټ هم ضروري دی او بیا هغه شان پروډکشن هم ضروري دی نو دا څو څیزونه چې دا ډېر ضروري دي چې دا یې نو بیا ډرامه کامیابي او زندګۍ سره نږدې د ژوند سره نږدې د علاقې او د ماحول سره نو هغه ډرامه خامخا کامیابه وي او ښه وي ستاسو په خپلو ډرامو کې کومه ډرامه خوښوئ؟ زما خو لکه دا خو ډرامه داسې شی یا کردارونه چې دا د بچو مثال دي ټول ښیي خو ما چې کوم هغه ستړي مشر ډرامه وه مسعود احمد شاه کوله او لیکلې وه تمثیل لیکلې وه هغې کې هغه د لالا خبره مې چې بنګ به لرګی نه شي او بادرنګ به خټکی نه شي دا کرکټر زما خوښ و ډېر مقبول شوی و ښه دغه مشهور کردار دغه مشهور د غنګار ډرامه کې چې کوم دی کردار و داسې مختلف ډېرې ډرامې دي لکه که نه ګوړه ګوړه کوه کې مختلف جانان ډرامه کې همدا خبره ما هم کوله خان هره خبره چې ونه هغه به خان وکړو دا خبره ما هم کوله خان تابعدار و که نه خوشامد او یو ځل هغه وایي چې یاره ګولیا لکه وایم چې اول تولم او بیا ځان ولم ویم یاره خان دا وروستۍ خبره دی زما د خولې نه وشو کولو دا لومبۍ خبره ما نه وه کړې نو به داسې به دا کرکټر یې کړي دي او بعضې دا خو په خلکو منحصره ده چې او توبان صاحب یو شعر دوه چې ستاسو خوښ یې هغه راته ووایي خپلو شعرونو وایي چې پوزه خولې له راشي ورکوې چې د پوزه خولې له راشي ورکوې چې د عمر د امسا شي ورکوې زوی هغه دی چې بوډا پلار پیدا مشي وی چې پلار ته ورپشا شي ورکوې او چې په غم کې در نه لرې لرې تښتي په ښادۍ کې در له راشي ورکوې او چې خبره د مطلب کولی نشي که په ونه لوی سنډا شي ورکوې چې قسمت د یو دانې دې پکې نه وي که دا ټوله دنیا ستا شي ورکوې او نوران شاه چې زنکدن کې یار را نشي نو جنازې لکه بیا راشي ورکوې ډېر طوفان صاحب مهرباني